د شال نیوز ګرانو لیدونکو زه جاوید ملنګ یم او دا مهال په برځیر د روړه سور پل ابشار کې موجود یم. قدرمنو لیدونکو د ګرمۍ موسم دی او دیر ته سیلګري روان دي. دا سور پل ابشار دی چېرته چې سیلګري ودرېږي د دې ځای کې د یخو اوبو نه خوندونه اخلي، یخې اوبه هم څښي، د ابشار سیل هم کوي او د دې تر څنګ چې دی د دې ځای خلک سیلګري چې دي هغه دلته د دې ځای ډرای فروټ هم اخلي. د راغلو میلمنو سیلګرو او ځایي خلکو سره به خبرې کوو، راسره اوسئ. د برځیر د روړي سور پل ابشار د طبیعت هغه زړه راښکونکی منظر دی چې د خپلو یخو او روانو اوبو له امله د هر تېرېدونکي پام ځان ته اړوي. دلته هره لحظه د مسافرو لپاره دمه، ساه اخیستل او د طبیعي ښکلا د نندارې یو فرصت وي. هغه کسان چې د لرې سیمې اوږده سفرونه کوي په ځانګړي ډول د ګرمۍ په سخت موسم کې دلته تم کېږي، د یخو اوبو نه خوند اخلي او خپله ستړې تنده ماتوي. دلته کې سپیشل موږ د اوبو دپاره راغلي یو، دا په دې ځای کې موږ کله تېرېږو، دلته کې ودرېږو، ډېرې خوږې اوبه دي او دا موږ څښو. نو دا دلته کې ډېر ویزټر هم دلته کې راځي او دا خلک چې څومره د ویزټ لپاره دلته کې راځي هغوی هم دلته کې ودرېږي، دلته کې دا انجوای هم کوي او دا یخې اوبه څښي، د یخو اوبو لطف په مزه چوټوي. د سور پل ابشار په همدې ښکلي دمه ځای کې سپین ږیری خان رحمان یو کوچنی خو ژوندی دوکان چلوي. هغه یوازې د مسافرو میلمه پالنه نه کوي بلکې هڅې کوي چې د دیر د سیمې دودیز خوراکي توکي او لاسي صنایع خلکو ته ور وپېژني. دلته غوزان، وچه میوه، په لاس جوړې شوي ټوکرۍ او دودیز چاقوان د سیلګرو د پام مرکز ګرځي. دا خلک راځي دلته اوبو ته ورځي، دلته کوشي دمه وکړي، تماشا مماشا وکړي، هغه دلته دغه مو وویني. موږ دلته دې علاقې مې واجات راوړو د خلکو دپاره، وایي چې څه نه څه د دې علاقې څو خپل ځان سره وي. راځي موږ پکې موسمي دغه خرڅو موسم سره چې کوم څه تعلق ساتي، لکه نن سبا پکې زه خاص ورته نشي دا غوزان د کښتۍ مختې ټوکرۍ وغیره دا سامان پکې خرڅوي او نور د وخت سره موسم سره چې کوم څه وي هغه پکې خرڅوي. د سور پل ابشار څخه غځېدلې لاره چې د ځایي خلکو په همت او ګډو هڅو جوړه او ښکلې شوې ده، اوس د تګ راتګ لپاره نسبتاً اسانه شوې ده. ځایي اوسېدونکي وایي چې د دې ځای طبیعي ښکلا هره ورځ د هېواد له بېلابېلو سیمو سیلګري راجلبوي او خلک دلته د آرام، صلح او د طبیعت له نندارې خوند اخلي. زګې د مقامي خلکو ډېر زیات ښکلی کړی دی، د شپې هم خلک ودرېږي، د ورځې هم خلک ودرېږي او ډېر مزه کوي. او بیا خاص کر د نورو صوبو نه د پنجاب نه چې کوم خلک راځي هغه ډېر زیات دلته خوشحاله وي. ځایي خلک او اوسېدونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د دیر په دې مهم سیلګر ځای کې د بنسټیزو اسانتیاوو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی وایي که سړکونه د میشتېدو اسانتیاوې او نور خدمات برابر شي نو دا سیمه به د داخلي سیلګرۍ ترڅنګ د بهرنیو سیلګرو لپاره هم یو مهم مرکز وګرځي چې په نتیجه کې به د سیمې اقتصاد، روزګار او امن ته مثبت بدلون راولي. ای زما وطنه